لہٰذا په دې شپه باندې یو 4 عبادت باید وشو. دا شپه ما درته وایي چې قدردانه شپه ده، په دې کې 4 عبادت. یو عبادت دا دی چې په دې شپه کې د خپل وس مطابق نفلي عبادت تیر کوو. اول 2 رکعات نفل صلات توبه و استغفار، بیا 2 رکعات نفل صلات حاجت، بیا 2 رکعات نفل صلات شکر، بیا 2 رکعات نفل. کوشش ډیر کوه. بعض کسان خو بیا وایي دومره وار کل ولا پکې وایي دومره وار فلان، هیڅ شی نشته، هیڅ شی نشته. بس عام نوافلو پر کم نفلونه کوه. کوشش دا وکړه که کم باید ته 8 رکعاته وکړې، ځکه د شپې نفلونه 8 رکعات. او که چیرې زیات کولی شي څونه واسطه خدای درکړی، که توان نه لرې کم وکړه، 2 رکعاته خو وکړه. په دې نفلي عبادت کې په سجده کې هم الله تبارک وتعالی ته وژاړه، په رکوع کې هم رکوع اوږده کړه، قرات اوږد کړه، او بیا د هغه نه وروسته دعا. دویم شی بیا الله تبارک وتعالی ته زاری دعا کول. دا ډېر مهم شی، دا ډېر زیات رول لري. دغه دعا چې انسان د خپل ګناهونو اقرار کوي، په هغه کې الله پاک جل جلاله ته ځان شرمنده کړي، په هغه کې الله تبارک وتعالی ته خوله ظهیر کړي او کوشش کوي په دعا کې جاړي. که ژړا نه درځي ځان د ژړا پر کم جوړوه، ځکه په دې باندې الله پاک جل جلاله ډېر خوشحاله کېږي او ستا ټول ګناهونه در معافوي. نو دعا په دې کې د ځان دپاره دعا کوه، د خپل امت مسلمه دپاره دعا کوه، د خپل ملک دپاره دعا کوه، د خپل کور دپاره دعا کوه. که مور و پلار اولاد لري، د خدای په خاطر په دې شپه باندې د خپلو اولاد دپاره خواست وکړي، د هدایت خواست ورته وکړي، په دین کې د الله پاک جل جلاله څه وغواړي چې ستا په دین کې ولګېږي، او د رزق حلال خواست ورته وکړي، د ښه ژوند خواست ورته وکړي، د نیکو د هدایت خواست ورته وکړه، د خپل ځان دپاره د آخرت د ذخیرې خواست ورته وکړه چې خدای زما بچی زما دپاره د آخرت ذخیره جوړه کړه. د خپل مشکلات الله ته پیش کړه، که مریض یې، که مفلس یې، که ناتوانه یې، که بېکاروباره یې، که بېروزګاره یې، که پوروړی یې، که هر څه مشکلات لرې په دې شپه باندې الله ته پیش کړه. وژاړه خدای ته چې چیرې ولاړ سم، خدای ما چې خپل بندګي واش دی هغه مې ټول وکړي، خدای زه پر کومه خوا باندې ولاړ سم، ستا درد دی د امید درد دی تی راکوې، ستا نه غواړم په دې کې مې سل په سل کې یقین دی علت چې تی ما ته راکوې، زه یې غواړم. ته وګوره بیا الله پاک ستا مشکلات حلوي که نه حل کړه. دریم شی په دې شپه باندې د قرآن عظیم شان تلاوت. د قرآن تلاوت ډېر زیات ثواب لري، د قرآن تلاوت ډېر زیات ثواب لري. په دې شپه باندې د وس مطابق څونه چې دې زده هغه قرآن تلاوت کړه. که د چا نه یې زده خو باید یې زده کړې، کوشش وکړي. که نه یې قل والله چې موږ تاسو په هر لمانځه کې وایي، دغه دې ډېره وایي. او څلورم شی چې کوم دی په دغه شپه باندې دا کلمات حضرت تقي صاحب حفظه الله وایي، که څوک دغه کلمات ډېرې وایي، دا کلمات د الله تبارک وتعالی مغفرت لپاره یو بهانه ده. دا کلمات که سړی په دعا کې وایي، د هغه سوی الله یې بخښي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا ډېر زیات ثواب لري. نو په دې شپه باندې باید موږ تاسو خپل عام ژوند پرېږدي. دا د قیمتي لمحات دي. بس تباره ډېر بغاوت مو وکړي، ډېر فیسبوک مې استعمال کړي، ډېر ټیک ټاکونه مې وکتل، ډېرې ګناوې مې وکړې، ډېرې ویډیوګانې مې وکتلې، ډېر چکي وو، کرمبوډونه وو، فلان و فلان مې وکړې. بس کړم دا یوه شپه د خدای عبادت ته ورکړه، پر هغه تېر سوي باندې مغفرت وغواړه، الله پاک جل جلاله به دې وبخښي.